د حجاز کاروان د رڼا هغه کاروان چې د شاهانو د فرعوني شان او شوکت تر بار لاندې ځپل شوي انسانیت ته د ژوند د آزادۍ پیغام راوړ. پارس او روم یې په څپو کې یوړل، ډېر تورتمونه یې سپېدو کې یوړل. هغه بهیر هغه کاروان دې څه شو، هغه پرونی زرین دوران دې څه شو. د کسرا د امپراتورۍ د درباري توطیو او د ګڼو پیښو په زړه پورې تصویر. په دغه تاریخي داستان کې د اسلام هغه حقیقي انځور وړاندې شوی چې څنګه خپور شو او څنګه ولسونه جوپې راغلل او د دغه مبارک دین تر سیوري لاندې ژوند غوره وباله. یاد داستان هر دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه او پنجشنبه د شپې له 10:30 بجو څخه تر 11 بجو پورې له شریعت غږ راډیو 93 FM څخه اوریدل مه هیروئ. د حجاز کاروان د حماسو تمځای د هنر او ادبیاتو اداره وړاندې کوي. د لوی بخونکي خدای پر سپېڅلي نامه د شریعت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو د حماسو تمځای خپرونې خوږو مینوالو ستړي مشئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو اورېدونکو په تېره خپرونه کې مو د حجاز کاروان ناول په 14مه برخه کې دا سره واورېدل چې مثنی بن حارثه سره د 1300 کسانو د حسان د کاروان سره یو ځای شول چې بیا څو ورځې وروسته دوی سره د خالد بن ولید رضی الله عنه کاروان هم ملګری شو او خالد بن ولید رضی الله عنه حسان ته د دنده وسپارله ترڅو د هرمس خواته ورشي او د دوی لیک وروړي. نو قدرمنو اورېدونکو دا د تیرې برخې هغه صحنې وې چې موږ او تاسې په ګډه سره واورېدلې. دا چې په نننۍ یعنې 14مه برخه کې له کومو پیښو او صحنو سره مخ کېږو درځئ په ګډه یې سره اورو. ولسمه برخه. یو سهار د هرمز د محل په یوه پراخه کوټه کې څو مشران ایراني د ځمکو خاوندان او د پوځ افسران راټول وه. کوټه په ګرانبیو ورېښمینو پردو او قیمتي قالینو ښکلې شوې وه. حضرو کسانو یوه لوري ته په یوه لوړه چوتره هغې کرسۍ ته کتل چې په سرو او سپینو زرو ښکلې شوې وه. یوه دیو ته ورته سړی چې په څېره کې د عجمو د شاهانو ټولې نښې وې د کرسۍ تر شا راښکاره شو. حاضر کسان جګ شول او په درناوي یې سرونه ځوړند کړل. هغه پر کرسۍ کېناست او دوه حبشي غلامان چې په لاسو کې برچې وې د هغه ښي او کیڼ لوري ته ودرېدل. هرمز له لږ ځنډ وروسته یو پوځي افسر ته وویل د یو عرب راتګ دومره مهم نه وه چې تاسو له سهار راځئ او زما دروازه ټکوئ. تاسو ته معلومه ده چې په دې ورځو کې موږ ډېرو مهمو چارو ته پام اړولی دی. افسر ځواب ورکړ علي مقامه ما داسې احساسوله چې د هغه د وژلو لپاره ستا اجازه ضروري ده. هغه ټینګار کوه چې ستا سره وګوري او ما یې د خبرو نه دا احساس کړ چې کوم عادي سړی نه دی. هغه وایي چې د مسلمانانو د لښکرو له مشر څخه مې یو مهم پیغام راوړی او موږ ته یې د خالد بن ولید لیک راوښود. ګواښونه یې راکړل. موږ ستا له امر پرته پر یوه الچي لاس نه شو اوچتولی. هرمز وبړزېده. ویې ویل لیک چېرته دی؟ افسر وړاندې ورغی او هرمز ته د خالد بن ولید لیک ورکړ. هرمز په بیړه لیک پرانیست او ویې لوست. د هغه د بدن ټول حیبت څېرې ته راټول شو. چغې یې کړې هغه عرب راولئ. منصبدار مخ ور واړوه. پهرهدارانو ته چې په دروازه کې ولاړ وه اشاره وکړه. هغوی زر له کوټې ووتل. څو شېبې په کوټه کې چوپتیا شوه. بیا هرمز حاضرو کسانو ته وویل ستاسو د غفلت او بې همتۍ له امله اوس دا د مسلمانان دا جرأت کوي چې یو استازی موږ ته د ګواښونو لپاره دلته راځي. د پوځ یوه بل افسر ځواب ورکړ جنابه د مسلمانانو دغه جرأت د سرحد د هغو ځمکو خاوندانو د غفلت او بې پروایۍ نتیجه ده چې د بحرین د ګوتو په شمار کسان یې د خپلو سیمو څخه لرې ونه شړلی شول.
که هغوی بې همتي او بې پروایي نه وای کړی نو نن به هغو وږیو او لوڅو لغړو سارایانو زموږ پر لوري د راکتلو جرأت نه وای کړی. خو زه دا ډاډ درکوم چې که هغوی لږ د وړاندې راتلو هڅه وکړه نو هر ګام به یې د بربادۍ په لور وي. موږ یوازې د خپلو سرحدونو ساتنه نه کوو بلکې د مدینې او مکې تر دیوالونو به هغوی زغلبو. هرمز هغه منصبدار ته په حقارت وکتل. وی پوښتل تاسو د خالد بن ولید نوم اورېدلی دی؟ هوکې جنابه، ما د هغه په باب ډېرې خبرې اورېدلې دي، خو زما په ګمان که هغه د یو پوځي نظر لري نو لوڅو او وږیو عربانو ته به خپلې دښتې څخه د وتلو مشوره ورنه کړي. هرمز په غوسه شو او ویې ویل احمقه، په دې لیک کې هغه پیغام راستولی دی چې هغه لوڅ او وږي عرب ډېر زر دلته رارسېدونکي دي. پر چاپېریال تر لږه ځنډه چوپتیا خپره شوه. بیا یو ایراني سردار وویل د خالد فعالیت به له مصنع څخه توپیر نه لري. دا کسان به د سرحد پر څو لريو کلیو کې د لوټمارۍ نه وروسته بیرته وتښتي، خو زموږ سیمې ته به د راننوتلو جرأت ونه کړي. دغه لیک د دوی د جرأت لومړنی ثبوت دی، او که دا رښتیا خالد لیکلی وي نو تاسې به تر ډېره د هغه د راتلو انتظار ونه کړئ. هرمز دا وویل او بیا یې خپلو افسرانو ته مخ واړوه او ویې ویل اوس موږ باید وخت ضایع نه کړو. غواړم تر 3 ورځو پورې د خالد د پوځ د رښتیني شمیر په باب معلومات واورم. یو بوډا سردار وویل زما یوه هیله ده چې د خالد د ایلچي په باب زر پرېکړه مه کوئ. که تاسو هغه وواژه له مسلمانانو سره به مو جګړه حتمي شي. هرمز ځواب ورکړ زه احمق نه یم، پوهېږم چې هغه د دښتو اوسېدونکی زموږ د ځواک درناوی له جګړې څخه ایسارولی شي، او چې کله د خالد ایلچي بیرته ستون شي نو دا به ونه ویلی شي چې موږ د دوی ګواښونو ته څه ارزښت ورکړی دی. زه دا غواړم چې کله هغه دلته راشي نو ستاسې پر څېرو د ویرې او ترات پر ځای باید مسکاوې وویني. موږ له کسرا څخه له مرستې غوښتلو پرته 40,000 پوځ ډګر ته راوستلی شو، خو د خالد ایلچي ته باید هڅه وکړو چې دا ور وښیو چې که مسلمانان دې لور ته حمله وکړي نو په هر ګام کې به ورته د انسانانو دیوال درېدلی وي. حسان د لوڅو تورو په پیره کې کوټې ته ورننوت او د هرمز د تخت په مخ کې نیغ ودرېد. هرمز ده ته سر تر پایه وکتل او بیا یې په ډاډمنه لهجه وویل که ته د غله په څېر دلته نه وای راغلی نو د محل په دروازه به دې ټک ټک فرصت نه و ترلاسه کړی. ستا سزا مرګ ده. حسان ځواب ورکړ که ما له مرګه ویره درلودای نو د خالد بن ولید د پیغام د راوړو ذمهواري به مې نه وه منلې. هرمز وویل ستا دا ګمان دی چې زه به د مسلمانانو له ځواک څخه وویرېږم او د دوی دین به ومنم؟ حسان ځواب ورکړ زموږ هدف دا نه دی چې په ځواک دې وویروو، بلکې دا دی چې د سلامتۍ لاره در وښیو. خو زه له تا سره بحث کول نه غواړم. زه له دې باور سره دلته راغلم چې ستا د پوښتنې ورځ رانږدې شوې ده او تقدیر به تا ته د ژغورنې د لارې لیدلو موقع در نه کړي. هرمز ډېر په زحمت خپله غوسه راقبو کړه. ویې ویل ستاسې د لښکر سالار لیکلی دی چې څومره تاسو له ژوند سره مینه لرئ هومره مسلمانان له مرګ سره مینه لري. ته زموږ له لورې هغه ته دا پیغام ورکولی شي چې که د ده سپاهیان مرګ غواړي موږ به یې مایوس نه کړو. ستا مطلب دا دی چې زموږ یو وړاندیز هم درته د منلو وړ نه دی؟ هرمز ځواب ورکړ ته خالد ته دا پیغام ورکولی شي چې ډېر په ناکرارۍ یې د راتلو انتظار کوم. حسان مسکی شو. ویې ویل تاسې به زیات انتظار ونه کړئ، زموږ اسونه ډېر ګړندي دي. هرمز چغې کړې دی بوځئ، او که د لمر لوېدو وروسته زموږ په سیمه کې ولیدل شو ورمېږې ورغوڅ کړئ. بستره غځېدلی وه. د تېرې 2 اونیو ناروغیو هغه ډېر کمزوری کړی وه. یو بوډا طبیب چې د لمر لوېدو سره هلته ورسېدلی وه د قباد کټ ته نږدې په یوه کرسۍ ناست و. ما بانو چوپه کوټې ته ورننوتله، پلار ته نږدې کېناستله او له طبیب څخه یې وپوښتل اوس یې وضع څنګه ده؟ طبیب ځواب ورکړ لورې پخوانۍ ناروغي دومره زر نه رغېږي، خو بیا هم زما باور ده چې دارو به مې زر پرې اثر وکړي. قباد سترګې وغړولې. ما بانو ته یې وکتل او بیا یې د طبیب پر څېره سترګې خښې کړې او ویې ویل لکه چې ډېر ویده شوی وم او درد مې هم ډېر کم شوی دی. طبیب ځواب ورکړ تا تر اوسه یو څاښت خوب کړی دی. لږ ځان وروسته به یوه بله دوا درکوم چې تر سهاره به پرې ارام ویده شي. قباد وویل ما ګمان کوه چې زوی به مې له مدین ناستولی، خو ما بانو ویل چې له حیره څخه راغلی. زه هغه وخت زیات په تکلیف وم ځکه مې خبرې در سره ونه کړی شوې. طبیب ځواب ورکړ زه د حیره د والي په حکم دلته راغلی یم. هغه راته ویل چې ستا زوی د پاچا په ساتونکي پوځ کې دی
او د دې پوځ قمندان هیله درلوده چې زه بې له ځنډه ستا د علاج لپاره راشم. لوی سالار ته پېژندلې؟ هوکې، هغه د حیره د حاکم دوست دی او یو ځل چې هغه ناروغ شوی وه زه یې د علاج لپاره مدین ته ورواستولم. له هغه وروسته چې کله د هغه کوم خپلوان او دوستان ناروغ شي ما ورغواړي. قباد وویل زه حیران یم چې په مدین کې د دومره لوی سړي سره له پېژندګلو وروسته هم ته په حیره کې پر هستوګنه خوشحاله یې. طبیب وموسکل او ویې ویل زه د حیرت د حاکمو غلام یم، خو که غلام نه وای هم په مدین کې مې هستوګنه نه وه غوره کړې. زه عیسوی یم او ته پوهیږې چې د یو عیسوي لپاره د مدین وضع ښه نه ده. قباد په غور هغه ته کتل او وی ویل ته ایرانی نه یې او ښایي ته عرب هم نه یې. طبیب په مسکا وویل ښاغلیه ته رښتیا وایې، زما پلار او مور یونانیان وه او په انتاکیه کې اوسېدل. کله چې ټولواک نوشیروان انتاکیه فتح کړه موږ یې د غلامانو په توګه مدین ته راواستوو. مور مې په لاره کې مړه شوه. زه هغه وخت 3 کلن وم. زه چې کله په ښه بده وپوهېدم ومې لیدل چې پلار مې د یو ایراني منصبدار غلام دی. په انتاکیه کې زما پلار یو کامیاب طبیب و او چې مدین ته راغی هم دغه جوهر یې له خلکو پټ پاتې نه شو. زموږ بادار اولاد نه درلوده. پلار مې د هغه علاج وکړ او د زوی خاوند شو. له هغې وروسته زموږ وضع تر غلامانو ښه شوه. کله چې زه 20 کلن شوم پلار مې وفات شو، خو له مرګه وړاندې یې ماته د طبابت په باب ډېر څه را زده کړې وه. 2 کاله وروسته زما د بادار زوی د حیره حاکم وټاکل شو او زه له هغه سره هلته ولاړم. د پرویز له ماتې وروسته ټول غلامان آزاد شوه، خو زه د حیره نه تلو ته تیار نه وم. د حیره والي پر ما زیات مهربانه دی. هغه زما پر مذهبي چارو هیڅ کار نه لري او ما دا هم اورېدلی دي چې ته هم له عیسویانو څخه کرکه نه کوې. قباد ځواب ورکړ زه یوازې له هغو عیسویانو څخه کرکه کوم چې دوی د کسرا رعیت دي، خو قیصر زیات د درناوي وړ بولي. هغه عیسویان چې د ایرانی پاچاهۍ وفادار دي هغوی له ما نه هیڅ وخت شکایت نه لري. طبیب وویل که د کسرا او قیصر مشاورینو ستا په څېر له لورینې څخه کار اخیستی وای نو نړۍ به د روم او ایران د تیرو جګړو ویرونکي مصیبتونه نه لیدل. خو اوس ماته داسې ښکاري چې له خپلې غمونکې ماضي نه مو داسې کسان ډېر دي چې په امن او دوستۍ کې خپله بقا او سلامتي ویني. زه داسې احساسوم چې د شریک خطر احساس به روم او ایران ډېر زر یووالي ته مجبور کړي. قباد وویل که د لږ ګډ خطر څخه د مسلمانانو خطر وي نو زه دومره درته ویلی شم چې کسرا به له هغو سره د مقابلې لپاره د رومیانو مرستې ته اړتیا ونه ویني. زه پر دې پوهیږم چې د مدین دننه د سردارانو د خپل منځیو د سیسو له امله ایران ډیر کمزوری شوی دی. زه پر دې هم پوهیږم چې په عراق کې د ایرانی سردارانو د ظلمونو له لاسه ځایي عرب زړه توري شوي دي او د خطر په وخت کې به ځینې قبیلې زموږ ملګرتیا ونه کړي. خو زه دا سوچ هم نشم کولی چې د عربو مسلمانان به په کوم ډګر د ایران د پوځ مقابله وکړای شي. هغوی اوس یوازې پر دې ډاډ زموږ په سرحدي سیمو کې الګ جنجالونه جوړوي چې شاته یې د دښتو غیږې د پناه لپاره خلاصې دي او چې کله له کوم منظم پوځ سره مخ شي په ډډه زړه به شاته وتښتي. ته باید د مثنی بن حارثه له حملو څخه دا ونه انګیري چې عرب کوچیان له ایران سره د ډغلو وړ شوي دي. طبیب وموسکل وی ویل عربو د لومړي ځل لپاره د یو پاچاهۍ بړه غوره کړې ده او د عربو اوسیدونکي د لومړي ځل لپاره د یو قوم په حیث راښکاره شوي دي. زه د هغه دین له ځواک څخه د ویرې احساس کوم چې په 2 کلونو کې دننه یې هلته ټولې قبیلې په خپله غیږه کې ونیولې. له هرات څخه چې را روانېدم دا خبر مې واورېد چې د عربو یو پوځ دومة الجندل لوري ته خوځېدلی دی او نن مې په لاره کې په یوه کلي کې واورېدل چې دوهم پوځ د دې ځای یوازې 2 پړاوه لرې اړولي دي. قباد په ډډه زړه ځواب ورکړ دغې لښکر په تیرو 2 میاشتو کې زموږ پر سرحد 2 ځلې حملې کړي دي او زه د هغې په باب اندېښنه نه لرم. موږ هغوی د فرات د سیند د اوبو له څښلو څخه نشو ایسارولی، خو دا امکان نه لري چې په منظمه جګړه کې په کوم محاذ کلک ودرېږي. طبیب وویل ما چې په لاره کې د کوم لښکر د راتلو په باب خبر واورېد امیر خالد بن ولید دی. د خالد په باب دا مشهوره ده چې هغه تر اوسه پورې په هیڅ ډګر کې ماته نه ده خوړلې. د یمامه په جګړه کې د هغه په لاس د مسلمه د 40,000 پوځ له عبرته ډکه بربادي له یوې معجزې څخه کمه نه ده. قباد وویل زه د مسلمانانو په باب دا خبره منلی شم چې د عربو په صحراو کې پر نورو هغو قبیلو بریالی کیدای شي چې د اتحاد بنسټ یې تر دوی کمزوری دی، خو دا نشم منلی چې هغوی به موږ ته کوم خطر پیدا کولی شي. طبیب وویل ښاغلیه زه نه غواړم تا پریشانه کړم، خو بیا هم زه داسې ګڼم چې د ایران او روم د تاریخ راتلونکي 2 اونۍ ډېرې مهمې دي.
که د عراق پر کومه برخه د عربو پښې ټینګې شوې او موږ هغوی ته کوم پرېکنده ماته ورنه کړی شوه نو ډېر به زړور شي. خو باد لږ په غوسه شو او ویې ویل ته دا سوچ ولې کوئ چې د ایران پوځ به مسلمانانو ته ماته ورنه کړی شي؟ طبیب ځواب ورکړ او وبخه دا خبره زما په خیال کې هم نه راځي چې مسلمانان به د کسرا د سترې پوځ په وړاندې ودرېږي. ما یوازې دا ویل چې که ایران او روم د یو شریک دښمن د ارادې پر وړاندې سره یو نه شي نو ایران ته به په عراق کې او قیصر ته به په شام کې د دوی د مخې نیولو اړتیا نه وي بلکې د مدینې او مکې تر دیوالونو به هغوی وزغلوي. بیا به تاسې وګورئ چې د دښتو ماته خوړلې قبیلې هم د بغاوت بیرغ اوچت کړی. خو که مسلمانانو ته په عراق کې د وړاندې تګ فرصت ورکړی شو نو د دې خطر شته چې مقامي عرب هم ورسره ملګري شي. قباد وویل اوس که څوک قیصر او کسرا ته د مسلمانانو پر خلاف د یووالي بلنه ورکړي نو ناپوه به وبلل شي. خو ته اندېښنه مه کوه، کله چې د کسرا پوځونه میدان ته راووځي نو ځایي عربي قبیلې به له مسلمانانو سره د ملاتړ جرأت ونه کړي. دا مثنی بن حارثه د تیرو فتحو یوازینی سبب دا و چې موږ د مدین د وضع په خاطر دې لوري ته پاملرنه ونه کړی شوه او زموږ حاکم یو داسې څوک دی چې د ظلمونو څخه یې عرب اوسیدونکي په تنګ دي. خو اوس که مسلمانانو خالد بن ولید رضی الله عنه دې لوري ته راستولی دی زما باور دی چې د ایران حکومت به هم له خپلو ذمهواریو څخه غافل نه پاتې کیږي. زه له تا څخه یوازې یوه پوښتنه کوم چې د مسلمانانو په باب د عراق د عیسویانو احساسات څه ډول دي؟ طبیب ځواب ورکړ د مسلمانانو په باب د عراق د عیسویانو احساسات له مجوسیانو څخه توپیر نشي درلودای او زه ډاډ درکوم چې کله د دوی د وفادارۍ د ازموینې وخت راورسیږي نو د کسرا د لښکرو په لومړۍ لیکه کې به یې وګوري. که دوی له ایرانیانو سره څه خواخوږي هم نه درلودای د مسلمانانو دوستان نشي کېدای. تا ته معلومه ده چې کله کوډګري سجاح د مسلمانانو پر خلاف حملې پیل کړي د هغې په لښکر کې عیسویان هم وه. که دا مسلمه نه وای دوکه کړی نن به د عربو وضع بدله وه او ښایي تا هم د دې پوښتنې اړتیا نه لیدی چې د ایران پر خلاف د عربو د حملې په صورت کې به د عیسوي اوسیدونکو احساسات څه وي. زه د مقامي عیسویانو پر وفادارۍ شک نه کوم او د هغو عربو په باب هم څه بدګماني نه لرم چې عیسویان نه دي چې د مسلمانانو سره به ملګرتیا وکړي. یوازې پر دې افسوس کوم چې د ایراني ځمکوالو توندۍ هغوی زړه توري کړي دي. قباد دا ویل او بیا یې مابانو ته وویل الوري زموږ میلمه ستومانه دی، ته کاوس راوغواړه او د ده د خوب بندوبست وکړه. مابانو کاوس ته غږ وکړ. یو خدمتګاره په منډه کوټې ته ورغله او وی ویل کاوس دلته نشته. د دروازې څخه یو پهرېدار راغلی و او له هغه سره ولاړ. ډېر ښه، ته میلمه خپلې کوټې ته ورسوه او چې کاوس راغی ما ته یې راواستوه. طبیب له خپلې کڅوړې څخه یوه وړوکې سراحي راوویستله او خدمتګار ته یې وویل اوبه راوړه. خدمتګار په بیړه په یوه پیاله کې اوبه راوړې. طبیب د سراحي سر خلاص کړ او له هغې نه یې څو څاڅکي دوا په پیاله کې وڅڅوله. قبا ته یې ور وړاندې کړه او ویې ویل دا وڅښئ، بیا به تر ډېره ارام ویده شي. قبا جګ شو، دوا یې وڅښله. طبیب مابانو ته وویل که د شپې دی په تکلیف شو ما راویښ کړئ. قدرمنو اوریدونکو، دا و د حجاز کاروان ناول 18مه برخه چې ما زړګي زهرمل د خپل همکار روزت الله زیار په همکارۍ ستاسې په درانه چوپاټ کې وړاندې کړه. تر بیا او بلې برخې چې بیا راګرځو تر هغې مو په لوی الله جل جلاله سپارو. هر چیرې چې یاست روغ جوړ او آباد اوسئ. په دعاو کې مې یاد ساتئ. ښه شپه. د حجاز کاروان د رڼا هغه کاروان چې د شاهانو د فرعوني شان او شوکت تر بار لاندې ځپل شوي انسانیت ته د ژوند د آزادۍ پیغام راوړ. پارس او روم یې په څپو کې یوړل، ډېر تور تمونه یې سپېدو کې یوړل. هغه بهیر هغه کاروان دې څه شو، هغه پرونی زرین دوران دې څه شو. د کسرا د امپراتورۍ د درباري توطیو او د ګڼو پیښو په زړه پورې تصویر. په دغه تاریخي داستان کې د اسلام هغه حقیقي انځور وړاندې شوی چې څنګه خپور شو او څنګه ولسونه جوپې راغلل او د دغه مبارک دین تر سیوري لاندې ژوند غوره وباله.
یاد داستان هر دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه او پنجشنبه د شپې له 10:30 بجو څخه تر 11 بجو پورې له شریعت غږ راډیو 93 FM څخه اوریدل مه هیروئ. د حجاز کاروان. افغاني مټو دې بیرته جوړونه له چا کم نه یو وطنه ګل به دې کړو غرونه له چا کم نه یو وطنه ګل به دې کړو غرونه افغاني مټو دې بیرته جوړونه له چا کم نه یو وطنه ګل به دې کړو غرونه له چا کم نه یو وطنه ګل به دې کړو غرونه راځئ ملي اتفاق وکړو له چا کم نه یو وطنه ګل به دې کړو غرونه عزم سندان کړو چې دنیا حیران شي نه له چا کم نه یو وطنه ګل به دې کړو غرونه افغاني مټو دې بیرته جوړونه له چا کم نه یو وطنه ګل به دې کړو غرونه له چا کم نه یو وطنه ګل به دې کړو غرونه همت کوه وطن به جوړ کړو له چا کم نه یو وطنه ګل به دې کړو غرونه نه چاته سوال کوو نه غواړو خیراتونه له چا کم نه یو وطنه ګل به دې کړو غرونه افغاني مټو دې بیرته جوړونه له چا کم نه یو وطنه ګل به دې کړو غرونه له چا کم نه یو وطنه ګل به دې کړو غرونه خدای به دې هر زخم ټکور کړي له چا کم نه یو وطنه ګل به دې کړو غرونه ستا پر زخمو پټۍ د امن لګونه له چا کم نه یو وطنه ګل به دې کړو غرونه افغاني مټو دې بیرته جوړونه له چا کم نه یو وطنه ګل به دې کړو غرونه له چا کم نه یو وطنه ګل به دې کړو غرونه نړۍ دې ماته زارۍ وکړي له چا کم نه یو وطنه ګل به دې کړو غرونه مونږ افغانان یو له چا څه کمزوري یو نه له چا کم نه یو وطنه ګل به دې کړو غرونه افغاني مټو دې بیرته جوړونه له چا کم نه یو وطنه ګل به دې کړو غرونه له چا کم نه یو وطنه ګل به دې کړو غرونه د سرفراز په وس نور څه دې له چا کم نه یو وطنه ګل به دې کړو غرونه همدا یې وس دی په شعر د نازوینه له چا کم نه یو وطنه ګل به دې کړو غرونه افغاني مټو دې بیرته جوړونه له چا کم نه یو وطنه ګل به دې کړو غرونه له چا کم نه یو وطنه ګل به دې کړو غرونه